ګوره دا خلک به همیشه ستا په غلطیانو نظر ساتي، ستا د یوې غلطۍ پوسټ مارټم به دا خلک داسې وکړي داسې به وکړي چې ستا به د خپلو ښه کارونه چې تا کوم کړي دي د هغې نه به دې نفرت پیدا شي. دې خلکو خبرې پسې مه ځه. صحیح ده، ته چې خپل دماغو ته څه وایې، ته چې ته خپلو دماغو ته وایې چې زه داسې یم داسې یم، خلک تا ته وایي چې ته داسې ته د خلکو خبرې اورې، خلکو نه مشورې غواړې، خلک خو ستا د ښې سوچ نه کوي که نه چې دی کامیاب شي، دا سوچ خلک نه کوي، بلکې خلک ستا د راغورځولو کوشش کوي. هر څوک غواړي هر څوک چې دی کامیاب شي، لیکن ما نه لیمټ کې کته. دوه کسان دي چې هغه تا کامیاب د ځان نمبر لیدل غواړي. نمبر 1 هغه ستا والدین دي، هغه وایي چې زما بچی کامیاب شي خو د ما نه مبره. او نمبر 2 هغه استاد دی، استاد هم دا غواړي چې زما د شاګرد کامیاب شي خو د زما نه دې مبره کامیاب شي. او نور وایي که څوک داسې ویل غواړي که نه چې دی کامیاب شي، نو هغه وایي دی دې کامیاب شي خو زما نه چې کته وي، چې زما په کنټرول کې زما په لیول کې. صحیح ده، زما نه کته کامیاب شي. که چېرې دی زما نه بره کامیابېږي نو هغه بیا ستا خپې راکاږي، ستا د راغورځولو کوشش به کوي. ځکه چې ته کله د خلکو د کنټرول نه وځې، کله چې د خلکو د کنټرول نه وځې نو خلک به ستا د راکاږلو کوشش کوي، خلک به تا خپل کنټرول ته راولي. او کله چې ستا دښمنان سیوا شو، کله چې ستا خلاف خبرې سیوا شوې، نو یاد ولره دغه ټیم کې ته کامیابېدو والی. ځکه چې یو پوډري سړی چې دی د هغه خلاف خلک خبرې داسې خاص نه کوي. صحیح ده، خلک وایي ځانه خواږې پروت دی، څوک چې څه کار نه کوي خلک وایي ځانه پروت دی، بس پروت دی، د هغه خلاف خلک داسې خبرې نه کوي خاص. لیکن کله چې یو سړی کامیابۍ طرف ته روان وي، کله چې یو سړی کامیابېږي، کامیابۍ سټیج ته روان وي، نو د هغه خلاف هر سړی د هغه خلاف وي، په ټول ناول د هغه رشته دار د هغه خلاف شي. د دې نه پس کم خلک چې په تا له ټولو ګران دي که نه، ټولو کې د امن ګران دي، یاد ولره همدغه خلک به ستا د راغورځولو کوشش کوي. د تا منې تر هغه وخته پورې ګران دي تر څو پورې ستا لیول چې کله د دې نه کته وي، کله چې ته د یو په کنټرول کې، کله چې ته د یو د کنټرول نه بهر وتو کوشش کوې، بهر ته راتلو کوشش کوې، دوی به ستا د راغورځولو کوشش کوي. صحیح ده، دا خلک چې کوم دي دوی به ستا په غلطیانو نظر ساتي. که نن ستا خلاف خلک خبرې کوي نو یاد ولره چې ته کامیابېدو والی، هغه ځکه چې ته خلکو د کنټرول نه بهر وتو والی. خلک هغه شي باره کې خبرې کوي، هغه شي باره کې خبرې کوي د کوم قیمت چې سیوای، د کوم شي قیمت چې لږ سیوای که نه، خلک د هغه شي باره کې سیوا خبرې کوي. ستا قیمت سیوا کېدو والی دی، د بره تلو والی، ستا پرایس بړېدو والی دی، ستا قیمت سیوا کېدو والی دی. صحیح ده، خلک دونه خبرې هله نه کوي کله چې پټرول ارزان شي، بلکې زیاتې خبرې هله کوي، زیات احتجاجونه هله کوي، زیات شور هله غورځوي کله چې یو شیز ګرانېږي، کله چې یو شیز ګران سي. تا ته یو اګزامپل درکړم، سمپل اګزامپل. تا ته یو سړی ووایي چې ورشه اوبه راوړه، ګیلاس کې اوبه راوړه، ته لاړې هغه له دې ګیلاس کې اوبه راوړې، نیم ګیلاس اوبه دې راوړې، هغه به تا ته ووایي چې دا نیم ګیلاس خو تش دی، نیم ګیلاس ډک هم دی، ډک دی نیم ګیلاس، خو هغه په دې ډک باندې نظر نه ساتي، هغه په دې تش باندې نظر ساتي. دا ولې؟ دا ځکه چې خلک په هغه شي باندې نظر ساتي کم چې نه وي، یعنې په غلطیانو باندې نظر ساتي. صحیح ده، په دې ګیلاس کې دا نیم چې تش دی دا غلطي ده، دغلته په غلطۍ باندې سړي نظر وساته، او غلطي د هر انسان نه کېږي. صحیح ده، په تا کې دنده به یو ټیلنټ وي، په بل کې دنده بل ټیلنټ وي. لکه زه دا اوس د شادو او د مۍ اګزامپل درکړم. شادو ته که چېرته ووایې که نه چې لامبو وه، په سمندر کې لاړ شي لامبو وه، هغه چېرته هم نشي وهلی دا لامبو. صحیح ده، او که ته چېرته مۍ ته ووایې چې ونې ته وخېژه، مۍ ونې ته نشي ختلی. که هغه له ډېر ټرېننګونه ورکړي که نه، ډېر ټرېننګ کې سمې ټرېننګ کې، هغه بیا هم ونې ته نشي ختلی. ولې؟ هغه مهی چې دی که نه، هغه په اوبو کې د لامبو دپاره پیدا شوی دی، په اوبو کې د تلو دپاره پیدا شوی دی، ځکه هغه ونې ته نشي ختلی. او کوم شادو چې دی دی په ونې ته ختو دپاره پیدا شوی دی، د ده دا ټیلنټ دی په ده کې، ده کې دا کار دی چې دی به ونې ته خېژي، دی لامبو نشي وهلی. دغه شان په تا کې دنده یو ټیلنټ دی، او په دغه ټیلنټ ته چې کله ځي که نه، اول چې کله شادو پیدا شي، هغه ډایرکټ ونې ته ختلی شي، هغه نشي وختلی، هغه راغورځېږي بیا خېژي، راغورځېږي بیا خېژي. یو ماشوم چې پیدا شي، هغه په ولاړ نشي تللی، هغه چې په ولاړ روان شي، یرغړي بیا باسي، یرغړي بیا باسي. که دی چېرته دغه سوچ وکړي چې دا خلک چې دی دی خو ما پورې خاندي، هر څوک هغه پورې خاندي هغه ټایم کې، کله چې د ماشوم اولنی فیز وي، اولنی پیر روان وي، دی چېرته دغلته سوچ وکړي چې نه دا خلک خو ما پورې خاندي، دی خاندي، هغه پلان کې خاندي، هغه بل سړی خاندي، دا سوچ دا ماشوم وکړي، دی به په خپله زندګۍ کې چېرته هم ونه ګرځي، چېرته. او ماشوم دا سوچ نه کوي، هغه بیا باسي او په خپلو سره هم خاندي. صحیح ده، دغه شان ستا خلاف خلک خبرې کوي که نه، تا پورې خاندي، ته ورسره هم خانده، زه راضي به، یوه ورځ به راځي چې زه به خبرې نه کوم بلکې زما کامیابي به خبرې کوي، زه به خبرې نه کوم بلکې زما وخت به خبرې کوي، په وخت باندې هر څه پرېږده. وخت به دې خلکو ته ووایي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی، او ته په اصل کې څوک یې، ستا کې داسې کوم ټیلنټ دی، دا ټیلنټ ته پخپله مه وایه، ځکه چې اوس به خلک ستا مذاق اړوي. کله چې ته کامیاب شې، ستا کامیابي به دې خلکو ته پخپله وایي. محنت په خاموشۍ سره کوه، ځکه چې کامیابي پخپله شور خوځوي،
کامیابي په خپله شور خوروئ، کامیابي په خپله دې خلکو ته وایي چې دا سړی دی، دی کې دا ټیلنټ دی. صحیح ده. خپل خلکو ته مه وایه چې زه داسې یم داسې یم، هغه به ستا مذاق اړوي. چې کله خلک ستا مذاق اړوي نو ستا مایند ته به یو مسیج ځي، ته به پخپله ځان ته به چې او که نه هر څوک رښتیا هغه وایي پلانکې وایي پلانکې وایي، زه خو داسې یم. دا چې کله دماغو ته دا مسیج لاړ چې ته خو داسې بد یې ته دماغ چې دا په رښتیا او په دروغو کې فرق نشي کولی. ته چې کوم خبر دی ته بار بار کې دا په هغې باندې یقین ساتي. صحیح ده. دا به لیدلي که نه هندوان چې دي هغو ته په وړوکوالي کې دا خبره بار شي چې دا بوت چې دی دا داسې دی دا داسې دی ستاسو خدای دی دا داسې دی. د بوت باره کې ورته خبره شي ده چې دا چې کوم دی تاسو چې کله دلته عبادت کوئ دا به ستاسو خبره الله پاک ته وړي. هغه هم دغه الله پاک مني خو دا یو واسطه اخلي. دا بوت چې دی که نه دا یو واسطه اخلي چې دی به زما خبره الله پاک ته ورسوي. صحیح ده. هغو ته په وړوکوالي کې بار دا ویلی شي. د هغو هغه دماغ هم دا منلي چې واقعي دا خو داسې ده واقعي دا داسې ده. که چېرته ته خپلو دماغو ته غلط میسج ورکړې نو دا به تا ته به وایي چې ته داسې سړی ته خو یو وړوکی سړی. که چېرته داسې وي چې نه دا زه نشم کولی دا خو د غټو خلکو کار دی دا زه نشم کولی، ستا دماغ به واپس په دا میسج راځي دا خو ته نشي کولی او بیا په یو ځای کې ته پروت یې. او دا خبره همیشه یاد ساته، کوم سړی چې اوس کامیاب دی کامیاب شوی دی چاته چې هر څه ورځي یو وخت داسې و چې ده ته څه هم نه ورتله دا اولنی ټکی ټکی د یادو دی داسې وختونه په زندګۍ کې دغه شانې ته چېرته لښکیانه په سیړو روان یې لښکیانه اوس زده کړه کې نو یاد ولره ته به هم هغه ځای ته رسې. ځکه چې کامیاب سړی داسې نه تیارېږي، کامیاب سړی د مور د خېټې نه پیدا کېږي بلکې په دې زندګۍ کې هغه داسې محنت کوي داسې سټرګل کوي ځان باندې سختې تېروي. کله چې ته په ځان سخته تېری خو سخت هم داسې نه چې پټې سترګې سخته تېری سخته به داسې تېری چې هغې د پس رزلټ وي هغې د پس تا ته څه نتیجه راځي هغې نه پس څه نه څه تا ته میلاویږي. صحیح ده. هسې خر ګوره خر چې دی په ټولو ځناورو کې خر زیات محنت کوي خر د ټولو نه زیات محنت کوي لیکن هغه چېرته د ځنګل باچا جوړ نه شو او په ټولو ځناورو کې چې کم محنت کوي په ټولو کې کم محنت کوي هغه زمری کوي زمری په ټولو کې کم محنت کوي لیکن د هغه کم اټیټیوډ چې دی هغه کم سټایل چې دی دا د بادشاهانو دی. صحیح ده. په ټول ځنګل کې هغه د ټول نه کم محنت کوي او په ټول ځنګل کې هر ورځ هغه ته غوښه میلاویږي هر ورځ هغه غوښه خوري هر ورځ هغه بادشاهي په خلکو باندې حکم چلي. دا ولې دا ځکه چې هغه په صحیح ځای کې خپل محنت کوي هغه صحیح لار باندې اختیاروي هغه صحیح لار اختیاروي په صحیح لاره ځي په صحیح لاره خپل شکار رانیسي. صحیح ده. او خلک د سوچ نه هم کار والي که نه هغه یو ځای کې د سوچ نه کار اخلي مخکې نه ګوري چې مخکې سټپ کې ما سوچ کول پکار دی هغه یو ځای کې سوچ وکړي توره مې وکړه لکه داسې شومه. اخر یوه قصه به تاسو اورېدلې که نه د اخر یوه قصه ده ډېره زیاته مشهوره ده. اخر باندې یو مالک و نو هغه پرې مالګه وړه به پرې له پاسه وړه اخر په دې اوبو کې روان و چې یوه ورځ داسې ټیټ غوندې شو هغه مالګه پرې سپکه شوه خر جو سوچ وکړو چې دا مالګه خو په دې کې ویلې کېږي خر به بیا هر ورځ چې راته دا کار به کوي کته کېناسته به پرې اوبو کې او مالګه به ویلې کېده او خر به ته هغه مالک هم په ده پوه شو چې دی پرې اوبو کې هر ورځ ولې کېني دی داسې څه ټرک استعمالوي داسې څه کار کوي خرو سوچ کو چې دا خو داسې کار دی هر ورځ به راته دغلته سوچ نه کوه. صحیح ده. دغلته سوچ نه کار نه اخیست د مالک هم یوه ورځ داسې کار وکړو چې په ده باندې له پاسه مالوچې کېښو چې پې کېښو د خر بیا راغی یوه ورځ بیا راغی نن خو دا کار سپک دی نن خو دا کم کار چې زه کوم دا سپک دی سپک بوج مې راغستی دی. صحیح ده. هغه بوج سپک و خو دی خپل عادت نه مجبوره و عادت یې نه پرېښو چې په دغه اوبو کې دې مالوچې ته هم کېناست مالوچې ته کېناست مالوچ خو اوبه راکاږي ځان ته. صحیح ده. دا یو ساینټیفیک فینامین دی هغه بیا وویو بل لیکچر کې به وویو چې چېرته بجلي راغله هغه وایټ بورډ باندې بیا چې شی نه ښکارېده سره بجلي نه وي. صحیح ده. نو خر چې پرې مالوچو سره کېناست پرې اوبو کې نو هغه مالوچې اوبه راښکلې اوبه چې راښکلې نو هغه مالوچ درانه شو. صحیح ده. مالوچ ډېر زیات درانه شو خر بیا پاسېدی نه شو او په هغه اوبو کې ډوب شو او مړ شو. که چېرته تاسو په یو ځای کې سوچ نه کار والی که نه نو ځان ته باتور مه وایه مخکې ګوره چې مخکې څه سټپ را روان دی هلته هم د سوچ نه کار اله داسې نه چې ته په دې ځای کې د سوچ نه کار والی او مخکې ستا په څېړۍ کې بله سټپ نه وي او تاسې خپه کېدې او کته د اولنی سټپ چې کوم و د هغې نه هم کته لاړ شي نو په هر ځای کې د سوچ نه کار اله. صحیح ده. او دا خلک چې دوی به وایي دا خلک مه منه دوی پیغمبران نه دي پرېښلي پیغمبران دوی داسې خلک نه دي پرېښلي هغه د دې وخت زمانه کې هغو د سره ګناه نه کوله دې خلکو ته هېڅ هم نه وي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شانې سړی نه پیدا شوی دی نه به پیدا کېږي او نه پیدا و. صحیح ده. داسې سړی چېرته نه دی پیدا شوی هغه سره که چا بد هم کړي دي بده داسې بد یې سره کړي چې په هغه باندې خځلې ویشتلي له پاسه خځلې. صحیح. خځلې پرې ویشتلي او بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خځلو نه بعد دغه کس تپوس ته تللی یو خوړلنه وه خوړلنه هغې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې له پاسه خځلې ویشتې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به په لاره ته هغې به له پاسه خځلې ویشتې ګندګي به یې پرې ویشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هېڅ هم نه وي
بلکې الله پاک ته هر څه پرېښي هر څه الله پاک ته پرېښو چې الله پاکه دا ستا بندیان دي ستا دپاره زه دې څه نه وایم صحیح ده الله پاک خاطر به یې کوو الله پاک خاطر به یې کوو ځکه چې دا الله پاک بندیان دي نو ګوره کله چې هغه بیماره شوه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې تپوس لرله چې هغه بوډۍ خو ډېر وخت چې په ما باندې خوځلې رانه ویشته ګندګي رانه ویشته چې هغه چېرته راکشېده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې تپوس لله هغه بیا څه شوه مسلمانه شوه د هغه غاښونه مبارک شهیدان شوي وو غاښونو نه وینې روانې شوې فرشته راځي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي که ته چېرته غواړې زه به پې دا غر په استر کړم دا غر به یې په استر کړم د هغې نه پس هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره دعا کوي دا ورته نه وایي چې دا غر به یې په استر کړه بلکې د هغو دپاره دعا کوي خو هغو بیا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پرېږدي صحیح ده د دې ښه کولو نه پس بیا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پرېږدي خو بیا ګوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره بیا هم دعاګانې کوي بیا هم د هغو دپاره ژاړي خپلې اوښکې ترې وایي صحیح ده چې یا الله پاک دې خلکو ته هدایت وکړي دوی خو نه پوهېږي یا الله ته ورته هدایت وکړي لیکن بیا هم هغو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پرېږدي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل مشر باندې نظر ساتي د هغو په خبرو رستو کېږي نه بلکې په خپل مشر باندې نظر ساتي صحیح ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل تره ابولهب سره اختلافات راځي د هغه سره خلاف کېږي ولې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په کوم مشن روان و هغه صحیح و هغه د خپل تره په خبرو وروستو نه شو تره ورته وایي چې ته خو داسې ته داسې صحیح ده او دا واوره د ښو ملګرو سره پاتې کېږه د ښو کسانو سره پاتې کېږه په خپله زندګۍ کې که ستا ملګري چېرته بد وي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بل یو تره مثال درته راغلمه حضرت ابو طالب وفات کېږي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کلمه ووایه هغه وایي زه کلمه نه وایم ولې زما د ملګري به ګیر چاپېره خاندي ده په زنکدن کې زموږ د قبیلې نه وتښتېده په زنکدن کې ویرېده ولې د هغه ملګري داسې خراب وو نو که ته چېرته په غلطو ملګرو کې پاتې کېږې او که تا ته بیا څوک ښه خبره هم کوي که نه ته به هغه اګنور کوې چې دی خو بد وایي که چېرته هغه ډېر هم ښه وي ته وایې دی بد وایي مړه دی هسې ځانه ډوجې ولي ځانه خراب لګیا دی دا ولې چې ستا په داسې ماحول کې پاتې شوی چې هغه ماحول کې اوس بد ماحول کې ته پاتې شوی په بد ماحول کې اوس بده خبره کول چې دا ښه دي لکه چې ستا دماغو ته میسج تللی چې بده خبره چې کوم ده که نه دا صحیح ده ستا دماغو دا ویل شي چې دا خبره صحیح ده کوم دا بده چې دا صحیح ده او دا کوم ښې خبرې چې دي دغه د ستا دماغ اوس بد وایي ولې ته په داسې ماحول کې پیدا شوی ستا دماغو ته بار بار دا میسج تللی چې دا خبرې صحیح دي دا ریالیټي ده دا حقیقت دی نو کوشش کوه د ښو خلکو سره پاتې شي او ښې خبرې واورئ د خلکو بدې خبرې مه اوره د خلکو بدې خبرې ته اورې دا به تا نه هم یو ورځ بد سړی جوړوي په خپل ګول باندې فوکس وساته په خپل میشن باندې فوکس وساته او د خلک خبرې اګنور کوه